سلامونه وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د تدریس په ځانګړي کلاس کې یعنې دریم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې هڅوونکي کمنټونه موږ لا هم تشویقوي تر څو نور هم خپلو هڅو ته دوام ورکړو او له تاسې نړۍ مننه چې زموږ ویډیوګانې لایکوئ، له ملګرو سره یې شریکوئ او کمنټونه کوئ. او یوه یادونه باید وکړم چې د هرې ویډیو په پای کې چې کومه د one question یوه پوښتنه کومه برخه ده، د دې پوښتنې لپاره تاسې 40 ساعته وخت لرئ. په دغه 40 ساعتو کې تاسې دغه پوښتنې ته ځواب وایئ او ستاسې سم ځواب زموږ سره ثبت کیږي. کله مو چې 10 پوښتنې ځواب کړئ یعنې 10 نمبرې مو واخیستې، له هغې څخه وروسته بیا تاسې ته یو ستاینلیک د جي بهیر چینل له لورې درکول کیږي. نو اوس راځو خپل درس ته. د تیر په څیر زموږ دا درس هم 4 برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه د کلمې یا ورډز، دریمه برخه expressions and sentences اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه one question ده. نو لومړی هم راځو ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې زموږ د نن ورځې درس چې دی د غټو تورو د کارونې ځایونه دي. په مخکې درس کې موږ غټ توري او واړه توري ولوستل. نو په دې برخه کې وایو چې غټ توري یا capital letters موږ چیرته کارولی شو. نو موږ وایو چې the capital letters are used in the following places. د غټو تورو د کارونې ځایونه په لاندې ډول دي. اول وایي چې the first letter of proper nouns. د ځانګړو نومونو د لومړي توري د لیکلو لپاره ځانګړي نومونه لکه د اشخاصو، ځایونو او ځینو څیزونو ځانګړي نومونه وي. مثلا انعام الله، انعام الله د یو شخص نوم دی. جلال آباد، جلال آباد یو سیمه ده. مثلا کابل او کابل همداسې. نو دغه چې دي دا د ځانګړو نومونو د لومړي توري د لیکلو لپاره کارول کیږي. ورپسې چې دی the first letters of days of the week. The first letter of days of the week یعنی د اونۍ د ورځو د لومړي توري د لیکلو لپاره موږ څه کوو؟ د غټو تورو څخه کار اخلو. مثلا اگزامپلز کې راځي، مثالونو کې ساتردی، سنډی، فرایډی او داسې نور. ګورئ لومړی توری چې بولډ لیکل شوی په ډبل خط باندې لیکل شوی، تاسې وګورئ هر چیرته که د جملې په سر کې وي، که په منځ کې وي او که په آخر کې وي، کله چې د اونۍ ورځې راشي نو لومړی توری به موږ غټ لیکو. ورپسې چې دی the first letter of months of the year. دویم چې دی د کال د میاشتو د لومړي توري د لیکلو لپاره. نو اگزامپلو کې راځي جنوري، مارچ، اپریل. تاسې وګورئ لومړي توري چې دی د ټولو کاپیټل لیکل شوي دي. دا که چېرته د جملې په سر کې وي، که منځ کې وي او که پای کې وي، دا به موږ غټ لیکو. او ورپسې څلورم آپشن کې چې دی the first letter of the sentence. The first letter of the sentence یعنی د جملې لومړی توری چې دی هغه څنګه لیکل کیږي؟ هغه غټ لیکل کیږي. یعنی هره جمله چې پیلېږي لومړی توری به څنګه وي؟ هغه غټ توری وي. اگزامپل کې تاسې وګورئ سهیل was my student. سهیل was my student. سهیل زما زده کوونکی و. نو ګورئ سهیل کې چې دی اس کاپیټل لیکل شوی، که څه هم دا ځانګړی نوم دی خو دا چې د جملې په پیل کې راغلی هم باید کاپیټل ولیکل شي، یعنی په غټو تورو ولیکل شي. پنځم for abbreviations and degree of a person. For abbreviations and degree of a person د لنډونو یعنی مخففاتو او د یو کس د درجې یا مقام یا ستاینلیک د لیکلو لپاره کارول کیږي. اگزامپلز کې راځي مثلا BA Bachelor of Art، MA Master of Art، USA United States of America، United States of America. نو دا چې د لنډونو یا مخففات چې کله موږ لیکو، که د جملې په سر کې وي، که پای کې وي، که منځ کې وي، که هر چیرته وي، نو موږ به دا توري څنګه لیکو؟ کاپیټل لیکو، یعنی غټ به لیکو. بل شپږم کې چې دی د subject pronoun I. subject pronoun I د فاعلي ضمیر I د لیکلو لپاره. فاعلي ضمیر کله چې I د فاعلي ضمیر په توګه راشي نو که هر چیرته وي د جملې په کومه برخه کې وي هغه به موږ کاپیټل لیکو. اگزامپل کې راځي جمشید and I go to university. جمشید and I go to university. تاسې وګورئ I د جملې په منځ کې راغلی، خو دا چې د فاعلي ضمیر په توګه راغلی نو دلته موږ کاپیټل لیکلی دی.
زموږ لومړۍ برخه پای ته ورسېده. دوهم برخې کلمې یا ورډزونو ته راځو. په دې برخه کې د تیر په څېر موږ 15 لغاتونه او د هغې ترڅنګ د هغې معناګانې لرو. فرست کې راځئ لومړی ما سره د لغاتونو تکرار کړئ، د هغې څخه وروسته به یې معنا وکړو. airport airport art art age age animals animals again again. ښه اوس یې معناګانو ته راځو. airport معنا هوایي ډګر یا هوایي میدان. art معنا هنر. age معنا عمر. animals حیوانات یا ځناور. again دوباره یا بیا ځلې. دوهم برخه هم پای ته ورسېده. درېیمه برخه expressions and sentences اصطلاحات او جملو ته راځو او په دې برخه کې نو موږ هغه ورځني اصطلاحات او جملې لولو کوم چې زموږ په ژوند کې ډېر کارول کېږي. نو د نن برخې په دې برخه کې چې دی هغه اصطلاحات چې د بل چا څخه د غوښتنې لپاره کارول کېږي یا یو چا ته امر کې یا یو چا نه هیله کې غوښتنه کې نو هغې لپاره چې کوم اصطلاحات دي یو څه ترېنه دلته لولو. اول کې دی چې please be quiet please be quiet د مهربانۍ له مخې غلي اوسئ. د مهربانۍ له مخې غلي اوسئ یا چوپ شئ. دویم please don't talk please don't talk د مهربانۍ له مخې خبرې مه کوئ. د مهربانۍ له مخې خبرې مه کوئ. دا دواړه تقریبا سره ورته دي. please be quiet please don't talk. دریم کې turn the volume down turn the volume down غږ یې ټیټ کړئ. که یو څیز مثلا لګېدلی وي یو راډیو وي ټلویزیون وي یا بل څه وي نو ته ورته چې please یا turn the volume down غږ یې ټیټ کړئ. بل چې دی please attention to me for a minute. بل دی pay attention to me for a minute. pay attention to me for a minute. د یوې دقیقې لپاره ما ته متوجه شئ. د یوې دقیقې لپاره ما ته متوجه شئ. بل don't joke be serious. don't joke be serious. ټوکې مه کوه جدي اوسه. ټوکې مه کوه جدي اوسه. نو دا وه زموږ د اصطلاحاتو برخه. وروستۍ او خوندورې برخې ته راځو. one question یوه پوښتنه. د نن ورځې پوښتنه هم د تیر په څېر دوه اپشنې لري. د هغې کې چې دی د لاندې پښتو جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده؟ نو پښتو جمله ده ته ډېر بختي یې یا یو چا ته موږ ویو ته ډېر خوشبخته یې. نو په انګلیسي کې به یې څنګه ویو؟ ا کې راځي چې you are in luck you are in luck او په بي کې راځي you are in luck. کوم یو چې صحیح اپشن وي لاندې د ویډیو لاندې برخې ته لاړ شي. هلته د کمنټ برخه ده. په کمنټ کې تاسې ورته ا یا بي انتخاب کړئ چې هر یو ځواب ستاسې په ذهن کې ښه راتله درست درته ښکارېده همغه ولیکئ او تاسې د هرې پوښتنې په سر یو نمبر ترلاسه کوئ او د 10 نمبرو تر اخیستلو وروسته به تاسو ته د جي بهیر یوټیوب چینل له لارې یو ستاینلیک درکول کیږي. او په یاد ولرئ چې د دې پوښتنې د ځواب لپاره تاسې د ویډیو د اپلوډ څخه وروسته 40 ساعته وخت لرئ چې دغې پوښتنې ته ځواب ورکړئ. د هغې څخه وروسته بیا ځواب ورکول تاسې ته کومه ګټه یعنې تاسو ته کومه نمبر نشي درکولی. نو دا د نن ورځې درس تر بیا او بل ویډیو یا بل کلاسه پورې تاسو ته ښه وخت غواړو. له لیدو مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت.